د ما ډیرو خوږو قدرمنو مؤمنو مسلمانانو ورونو یو مهم مطلب علمي مطلب د سره شریکوم او هغه دا چې په شریعت کې په اسلام کې او زموږ تاسې په پاک دین کې اعمال دوه قسمه دي یو اخروي اعمال دي او یو دنیوي اعمال دي نو هم دغه دواړه اعماله هم دینی بلل کیږي هم اسلامی بلل کیږي هم شرعي بلل کیږي اخروي اعمال سی عبارت دي له عباداتو څخه دا د انسان د خلقت بلکې د عالم د خلقت هغه اصل منشا او ذریعه هم دغه عبادت ده چې الله تبارک وتعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون او نه دی پیدا کړی ما نه ده پیدا کړی ما انسان او پیری مگر د دې دپاره چې دوی عبادت دې ما وکړي ما وپېژني نو دغه عبادت مقصود اعظمي د خلقت د عالم ده عباداتو ته اعمال اخروي ویل کیږي که هغه عبادات صرف بدني وي لکه کلمه لمونځ روزه او که صرف مالی وي لکه زکات عشر او که مرکب وي له مالي و له بدني لکه د حج فریضه خو دا اخروي اعمال دي او د دې عباداتو کول په نارینه مکلف او په زنانه مکلف باندې فرض عین دي په هر یو باندې خصوصي طور باندې فرض دي او بله خبره دا چې د دې عباداتو علم لکه چې عبادات اخروي بلل کیږي نو علوم د دې عباداتو هم په اسلام و دین و شریعت کې اخروي علوم بلل کیږي دینی اخروي اسلامی اخروي شرعي اخروي او بل لکه د عبادات سی فروض عین دي نو علم د دې عباداتو هم فرض عین ده په نارینه مکلف باندې هم او په زنانه مکلفه باندې هم او دوم قسم اعمال سی دي هغه دنیوي اعمال دي هغه هم له دینه له شریعت او له اسلام وتلي نه دي دینی دنیوي اسلامی دنیوي شرعي دنیوي اعمال بلل کیږي او د دې اعمالو کول دا په هر مکلف باندې که نارینه ده که زنانه ده په هر مکلف مسلمان مؤمن باندې فرض کفایي ده د دې اعمالو سرته رسول دا فروض کفایه دي دی فرض ثواب د کولو ثواب د فرضو ده خو فرض عین نه دي فرض کفایي دي او دا اعمال عبارت دي له معاملاتو لکه خرید فروخت تجارت زراعت کسب و کار له اجتماعیاتو معاشراتو لکه نکاح و ایمان چې د موږ په فقه کې ذکر ده او لکه علم دی طب لکه علم دی صنعت دی ساینس سی ایجاد و تخلیق و اختراع او ایجادات دی اشیاء دی وسائل دی او که علم دی سیاست تا سی اداره دی امور دی انسانانو ده دا پنځه سره اقسامه اعمال فروضی کفایه دي او دا اعمال دنیوي بلل کیږي
دا دنیوي سي بلل کیږي، په دې لحاظ باندې نه بلل کیږي چې دوی شرعي نه دي، دیني نه دي، اسلامي نه دي، بلکې په دې لحاظ باندې دنیوي بلل کیږي چې د دې اعمالو ثمرات او نتایج دا په دنیا کې انسان ته په لاس باندې ورځي. د طب د عمل ثمره هم په دنیا کې ده، د سیاست د عمل ثمره هم په دنیا کې ده، د معاشرت د عمل ثمره هم په دنیا کې ده، تولد، تناسل، او د صنعتو د ساینس ثمره هم په دنیا کې ده، او د معاملاتو ثمرات هم په دنیا کې دي. او کول د دې اعمالو لکه چې وویل فرض کفایي دي. نو شرعي، دینی، اسلامي په دې لحاظ بلل کیږي چې د دې فریضې په ادا کولو باندې ثواب د فرضو الله ورکوي، ځکه شرعي دي، ځکه دینی دي، ځکه اسلامي دي. او د دې اعمالو چې کوم دنیوي اعمال دي، د دې اعمالو علوم چې دي، دا علوم هم علوم دنیوي بلل کیږي، علوم شرعي دنیوي، اسلامي دنیوي، دینی دنیوي. داسې نه چې دا علوم د دغو تحصیل په دغو کې مهارت حاصلول دا غیر شرعي دي، غیر دینی دي، غیر اسلامي دي، بلکې دا شرعي دي، اسلامي دي. خو د هغه اعمالو په لحاظ چې ثمرات په دنیا کې دي، نو دغو علومو ته هم علوم دنیوي ویل کیږي. او لکه څرنګه چې هغه اعمال فروض کفایه دي، نو دغه علم هم علوم هم فرض کفایي دي. که یو تعداد د مسلمانانو که په نارینه‌وو کې که په زنانه‌وو کې چې د دغو اعمالو علم حاصل کو، نو هغه فرض کفایي فرض ادا سو، د نورو ذمه په باندې ساقطه ده. او په هیڅ صورت باندې دا معنا نه ده چې دا علوم شرعي نه دي یا اسلامي نه دي، یا په هیڅ صورت باندې دا معنا نه ده چې دا علوم فرض نه دي، بلکې دا علوم فرض دي خو فروض کفایي دي. لکه عبادات چې فرض دي او فروض عیني دي، علوم هم فروض عیني دي. دغه اعمال دنیوي چې دي فروض کفایي دي او علوم هم فروض کفایي دي. نو که ځینې خلک په داسې یو غلط فهمي کې لویدلي چې دا مباحه علوم دي یا جائزه علوم دي یا غیر شرعي علوم دي یا غیر اسلامي علوم دي یا له دینه غیر دینی علوم دي، که په داسې صفحه او په داسې غلطي کې واقع سوي، هغه حضرات چې علماو ته مراجعه وکړي، شریعت ته دې مراجعه وکړي او مطالعې ته دې مراجعه وکړي. اقول قولي هذا استغفر الله. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان ویښوم.